اروپایي مؤرخ جوزف اون لیکي په فرانسه کې نجونې په رڼا ورځ او په لویو لارو کې نڅېدلې او ګډېدلې. عثماني خلیفه سلیمان قانوني ته خبر ورسید چې په فرانسه کې دغه ډول حالت روان دی. سلیمان قانوني د پاریس امیر یا واکمن فرانسو ته لیک ولیک چې زه خبر شوم په فرانسه کې نجونې په لویو لارو کې نڅېږي او ګډېږي. دا چې زموږ واکمني له تاسو سره حدود لري، نو فلهذا ستاسو د قباحت او ناوړه عمل موږ ته سرایت ونه کړي. جدي غوښتنه دا کوو چې تاسو دا عمل یا دا چاره بنده کړئ. که چیرې مو بنده نه کړه، زه خپله د بندولو لپاره درځم. کله چې فرانسو ته دا لیک رسېږي، فرانسو سمدلاسه د بندیز حکم صادروي او تر 100 کلونو پورې په فرانسه کې علني نڅا نه ترسره کېږي. څه شو د مسلمانانو برم عظمت.